د نن ورځې څلور لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ سولا ټي وي چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. هند کې 180 پخواني افغان سرتیري د اقتصادي ستونزو له امله ایثار دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې افسران وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي شمېر 180 تنو ته رسیږي. د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې ده. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یو تن وویل چې نه یې د هند حکومت او نه یې هم هلته د افغان سفارت غم خوري. رحیم الله وایي وطن ته له ستنېدو هم ویره لري، نه امکانات شته او نه هم افغان نظامیانو ته داسې امن فضا شته چې موږ افغانستان ته وګرځو. زموږ سر ته خطر دی، هلته موږ نشو کولی چې په دغه نظام کې وطن ته وګرځو. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل چې طالبانو یوازې په 4 ولایتونو کې د پخواني حکومت 100 پوځیان وژلي او یا ترې تم کړي دي. د طالبانو بیا دا راپورونه رد کړي او ویلي چې هیڅ چاته په پخواني نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکول شوې. روسیه راتلونکي یکشنبه اسلام آباد کې د ترویکا غونډه جوړیږي. ټاکل شوې چې د ترویکا راتلونکې غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخاوا په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین، امریکا او پاکستان راتلونکې غونډه به بله یکشنبه په اسلام آباد کې جوړیږي. د زخاوا په خبره غونډه د روانې میلادي میاشتې په 19 جوړیږي او په هغه کې به د یادو هیوادونو استازي د افغانستان پر روان وضعیت او له دغه هیواد سره په مرستو او همکاریو خبرې کوي. د ترویکا غونډې لړۍ د روسیې له لوري پیل شوې چې په هغې کې د افغانستان پر سولې او دایمي ثبات خبرې کیږي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه غونډې ته به د نوي حکومت پلاوي هم بلل شوي دي او که نه. افغان کډوال امریکا کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا له لوري ایستل شوي کډوال په کمپونو او امریکا ایالاتونو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په نظامي اډو یا کمپونو کې پراته افغان کډوال او همداراز هغه کډوال چې له دغه کمپونو ایستل شوي دي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سرچینه کاږي چې دوی لا هم د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. د توکو ګرانۍ ژوند سخت کړی دی او هڅه کوي چې په لرو پرتو کلو او سیمو کې د ټیټې بیې کورونه د اوسېدو لپاره پیدا کړي. د دغه ورځپاڼې سره کډوالو په مرکه کې ویلي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له امریکایي حکومت یې غوښتي چې د دوی پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. جان کیربي افغانستان زموږ تر کلک څار لاندې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي لا هم په افغانستان کې ټول احتمالي ګواښونه له نږدې څاري. د پینټاګون ویان جان کیربي په خپله تازه مرکه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې هر څه له نږدې څاري او په خبره یې ګواښونه نشي ردولی، خو په سیمه کې امریکایي پوځ پراخ حضور لري. د کیربي په وینا د مګړې د امریکایي پوځ د مرکزي قومندان ستر مسؤلیت دی چې د افغانستان وضعیت کنټرول کړي او په خبره یې د دوی پراخ څارنه ادامه لري. کیربي همداراز د افغانستان د سقوط په اړه هم خبرې کړې دي او وایي چې هیڅ چاته د پخواني ولسمشر د تګ وړاندوینه نه وه کړې، نه د هغه له تګ سره سم د افغانستان پوځ وپاشل شو او بنسټونو ته یې ضربه ورسېده. کیربي وایي امریکا ځکه خپل سرتیري وایستل چې بایډن باوري دوی په افغانستان کې خپلې موخې ترلاسه کړي دي. افغانستان بنسټونه لرل، هلته پرمختګونه رامنځته شوي دي او اوس د نوي حکومت دنده ده چې له دغه جوړ شوي بنسټونو او اداراتو څخه څه ډول ساتنه کوي. سرچینې د ډالر بیه بیرته 94 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت له چټکۍ لوېدا وروسته اوس بیرته لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې تیر ماښام د کابل په شهزاده سرای کې د یو امریکایي ډالر بیه په 102 افغانۍ وه. نن پنجشنبه د ځایي رسنیو په ریپورټونو کې ویل شوي چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې لوړه شوه. د افغانستان ملي ټلویزیون طلوع او یک ټلویزیون په ریپورټونو کې د شهزاده سرای سرچینو له قوله ویل شوي چې نن د اسعارو په بازار کې د ډالرو مقابل کې د افغانیو بیه د 94 او 95 افغانیو ترمنځ وه. بل لور ته د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وثیق د افغانستان بانک چارواکو له قوله وایي د یاد بانک له لوري پرون چهارشنبه د افغانستان نړیوال بانک IAB ته هم 19.2 میلیونه ډالر نقد ورکړل شوي دي. په پای کې د
حمدالله محب مرکه له ازادي راډیو سره. حمدالله محب له سقوط وروسته سکوت مات کړ. د افغانستان د تیر حکومت له پرځېدو سره سم ولسمشر غني او د هغه وخت یو شمېر لوړپوړي چارواکو افغان ولس پرېښود او بېلابېلو هیوادونو ته لاړل. که څه هم د سقوط له مودو 4 میاشتې تېرېږي، خو د تیر حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب 4 میاشتې وروسته خپل سکوت مات کړ. هغه لومړی ځل له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې راڅرګند شو. د هغه پوره مرکه لا نه وه خپره شوې، خو یوازې د مرکې لنډه ویډیو یې خپره شوې ده. په ویډیو کې حمدالله محب د خپل سقوط او تیر حکومت د سقوط لامل په ډاګه کوي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سقوط وروسته تر اوسه پورې ولې خاموشه وایي هر څه چې وو ډیر ژر بدل شو، ځکه غلی وم چې په خپلو اشتباهاتو فکر وکړم او احساسات لوړ وو، ولس هم خواشینی وو او موږ هم په دې اړه فکر کوو چې ولس ته څه ځواب ورکړم. حمدالله محب د افغانستان په تیر حکومت کې د ملي امنیت سلاکار و چې ډیر دروند بار په اوږو پروت و. د هغه پر اوږو ډیر دروند بار پروت و چې د سقوط نه وروسته پر نوموړي سختې نیوکې هم له همدې امله کیږي. ملګرو، دا به زموږ خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.